افتخار است برای ما خدمتگار برای مردم هستیم. موږ د افغانستان اسلامي امارت لپاره د افغانستان مظلوم ولس لپاره په مېړانه او صادقانه ډول باندې خدمت وکړو. زنده باد اسلام، زنده باد مردم افغانستان. خدا کنه که مردم افغانستان از این رنج و بدبختی که هر چی داشته باشند خلاص شوند. د خپل امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړئ، د دوی سره په اوږه په اوږه ودرېږئ تر څو وکولی شي تاسو ته په هوسا او ډاډمن امنیت فضا رامنځته کړي. عسکر د ګران هیواد یم، پالونکی د جهاد یم، په دین باندې آباد یم، په دین باندې آباد یم. پس از فراگیری یک دوره آموزشی 2 ماهه 41 تن از ساتنمنان از مرکز تربیوی پلیس کابل به شکل مسلکی فارغ گردیدند. زه محمد یونس د خپل د تصدیق پاڼې د اخیستو دپاره چمتو یم. جوان محترم عبدالصبور خان، د افغانستان د اسلامي امارت لپاره صادقانه خدمت کوم. مسئولان در مرکز تعلیمی و تربیوی پلیس کابل میگویند که قرار است این ساتنمنان در بخش‌های کشفی و جنایی در سطح کشور استخدام شوند. د مشرانو د محترم هدایت سره سم چې د منظم امارتي پالیسي او اسلامي افغاني کلتور په نظر کې نیولو سره د اسلامي امارت نمایندګي تاسو وکړئ شئ. د استادانو له هڅو او کوششونو څخه سره د ملت او امارت هیله تړلې دي. استادان باید په هره برخه کې هغه که د ساتونکو مربوطه درسونه وي یا د ساتنمنانو په مورد کې یا هم د انجینري بخش کې د یو منظم پلان له مخې د اسلامي امارت د محترمو مشرانو د هدایت سره سم د شریعت په ښایسته چوکاټ کې سره تنظیم کړي او په عالي روحیه یې ګرانو محصلینو او مداومینو ته تدریس کړي. به تعداد 41 نفر ساتنمنان از دوره جمهوریت که دوره ساتنمنان در مجموع برای مدت 4 ماه می باشه. بعد از اینکه تحول به میان آمد این مردم هم پروسه دروس اجا نیم کله ماند. بناء هدایت جناب محترم وزیر صاحب و هدایت طبق پلان و پالیسی وزارت محترم امور داخله هدایت دادن تا این پروسه 4 ماهانه اجا تکمیل شود. بنان به تعداد 41 نفر ساتنمان که پیشتر ما گفتیم از دوره سوم ساتنمان پلیس یا باقی مانده بودن دوره متباقی دروس 2 ماهانه خود را پیرم به پایان رساندن. دلته راغلي وو په کابل ښوونیز روزنیز مرکز کې د ساتنمنۍ زده کړې ترلاسه کړې. دې کې موږ قسم زده کړې ترلاسه کړې چې دې کې کمپیوټرو، تخنیکو، تقویتی زده کړې وې او لوجستیک وې او داسې نور زده کړې وې قسم. مرکز تعلیمی و تربیوی پلیس کابل در هفته‌های اخیر شمار زیادی از نیروهای نظامی را در مقاطع مختلف و دوره‌های مختلف فراغت داده که در توانمندسازی و مسلکی سازی نیروهای پلیس افغانستان نقش عمده‌ای دارد. خپل استادانو نمایندوی یو او ښایسته زده کړې کړې دي او پیغام مې د خپلو هیوادوالو ته دا دی چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړئ، د دوی سره په اوږه په اوږه ودرېږئ تر څو وکولی شي تاسو ته په هوسا او ډاډمن امنیت فضا رامنځته کړي. د ظلمو د قربانیو ثمره ده دا چې ګرځم خلاص ګریوان هسکه غړی ترهګر طالب د وخت ملي اتل شو
لتور لستی باسی اوس پینا ماړی ډېرو خپله هڅه وکړه چې مې ورک کړي شکر نه یې شوله دا وړی شړی